او خپل دا کوم چې ایکسرسایز دی دا ډېر زیات ضروري دی ورله سپیشلی ایکسرسایز د زړه د بیماریانو دپاره زیاتره چې دی ایکسرسایز دی ایکسرسایز او خوراک احتیاط دا ډېر زیات ضروري دی ستاسو صحتمند زړه ستاسو د صحتمند د کور د صحتمند معاشرې او د صحتمند ملک ضمانت دی الرحمن الرحیم ګران اوریدونکو کتونکو زه یم آفتاب خان او تاسو ګورئ دا وخت ملاکن ټي وي نیوز قدرمنو کتونکو راغلی یو درګې ګل میډیکل سنټر ته د ډاکټر هدایت الله صاحب خواله د هغو سره به مونږ د زړونو او د زړونو بیماریانو په باره کې خبرې اترې کوو چې نن سبا زمونږ په دې علاقه کې د زړونو بیماریانې وختن په وختن سیوا کیږي او خصوصي بالخصوص په تحصیل درګې کې چې د هغې وجوهات څه دي د هغې علامات څه دي او زمونږ د علاقه زمونږ د انوایرمنټ چې دی نو دا به د زړونو د بیماریانو نه څنګه پاک شي نو د ډاکټر صاحب سره به په دغې حوالې باندې خبرې اترې کوو خصوصا بالخصوص هارټ اټیک زمونږ انسانانو ته نن سبا ډېر زیات راځي نو په دغې حالاتو به د ډاکټر صاحب سره یو څو خبرې اترې کوو ډاکټر صاحب جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب د ټول نه لوړاندې خو زمونږ د ملکن ټي وي نیوز چې څومره کتونکي دي هغو سره خپله مختصر شان پیژلګنه وکړي افتاب بھائی زه خو اول ستاسو ډېره شکریه ده کوم د ملکن ټي وي چې ماله مقرره کړه چې د خپلې علاقې خلکو ته د هارټ بیمارو باره کې څه معلومات ورکړم ما نوم ډاکټر هدایت الله دی ما د ایم بی بی ایس ایوب میډیکل کالج نه کړی دی بیا مې اف سی پی ایس ته لیډ ریډنګ هسپتال نه کړی دی بیا مې یو کال فیلوشپ انټرونشنل کارډیالوجي انجیوګرافي انجیوپلاستیکي د کراچۍ ان ایس یو ډي نه کړی دی جی ډاکټر صاحب دا راته ووایئ زموږ په دې علاقو کې بالخصوص تحصیل درګې کې د زړونو بیماریانې وختن په وختن ډېرې په تیزۍ سره روان دي وجوهات څه کیدی شي یو خوا موسم هم ګرم دی وجوهات څه کیدی شي افتاب بھائی دا خو ډېر یو اهم کوېسچن دی چې دې ته زموږ د خلکو څخه بالکل دغه نشته دی احتیاط نشته انا دې ته ډېره توجه ورکوي زړه بیمارۍ نن سبا واقعي ډېرې زیاتې شوي دي او دې کې چې کوم دی مین وجه چې هغه د هغه خاندان کې چې د چا مسله وي مثلا مور ته پلار ته رور ته تره ته یا شوګر چاته وي بلډ پریشر چاته وي او دې نه علاوه سیګرټ څوک څکي یا کم کسان په سټرسفل لایف تېروي نو دې ته مونږ زموږ په ژبه کې ریسک فیکټر مونږ وایو دا ریسک فیکټر چې څومره په چا کې زیات وي نو دومره هغه د زړونو بیمارو ته پرون وي هغه دومره هغې ته ایکسپوز وي او دومره هغه کې دا زیات راتلی شي ډاکټر صاحب یو انسان سموکینګ کوي که نه نو ده ته به څنګه د زړه بیماري لګي څه وجوهات کیدی شي د سموکینګ سره د زړه رګونه کمزوري کیږي که څه وجوهات کیدی شي سموکینګ کې چې کوم دی کیفین او دا سیزونه یوز کوي نو هغې کې مونږ اکسیډنټ ورته وایو هغه اکسیډنټ چې کوم دی هغه د زړه چې کوم یو رګ دی هغې ته موږ انډوتیلیم زموږ په ژبه کې وایي هغه غوړوالی پاکې سیوا کړي د هغه رګونه تنګ کړي هغه معده خرابه کړي هغه ته د هغه بلډ پریشر سیوا کړي د هغه رفتار د زړه تیز کړي دا ټول څیزونه چې کوم دي بیا الټیمیټلی د هغه باندې د زړه په رګونو اثر کوي او د هغې سره د هغه رګونه تنګېږي او د دې وجې نه هغه ته بیا د زړه اټیک راځي ډاکټر صاحب موږ د موټاوالي خبره هم وکړله چې انسان ډېر موټا وي د هغه وجود چې دی نو ډېر زیات هی که نه نو دغه انسان به څنګه کوشش کوي چې زه د دغې بیمارو نه بچ شم کوم چې زموږ تاسو ته موټاپا وایي زموږ په ژبه کې هغې ته اوبیسټي وایي دا هم د زړه د بیمارۍ یو غټ ریسک فیکټر دی دې کې دا چې انسان په ټول نه غټ خبر دا چې دی خپل لایف سټایل چینج کړي دی داسې خوراک استعمالوي چې هغې سره د کولسټرول کمیږي کولسټرول والا څیزونه نه اخلي او دې په ورځ کې کم از کم سهار یا ماښام لمونځ نه بعد 30 منټ 35 منټ روزانه واک کوي چې او دې خوراک کم کړي او داسې خوراک استعمالوي چې هغه پای کې د دې څیزونو مقدار کم وي چې د کولسټرول کم شي د به وزن کم شي نو د به د بلډ پریشر د شوګر او بیا الټیمیټلی د زړه بیمارۍ نه بچ شي ډاکټر صاحب موږ بله خبره وکړله چې ارام پسندي زموږ خلک ډېره زیاته خوښوي سستوالی ماو کې راځي دغې حوالې سره یو څو خبرې وکړي سستوالی نن سبا چې کوم دغه دی خلک ټول فیسبوک یوز کوي موبایل ته ناست وي ټي وي ته ناست وي ګاډي راغلله نو پیدل مزل خلکو پرېښودو چې پیدل مزل خلکو پرېښودو د هغې سره په دې خلکو کې سستوالی راغی نو د هغې د وجې نه په دې خلکو کې چې کوم دی موټاپا هم راشي کولسټرول به کې هم سیوا شي ورسره بلډ پریشر یې هم سیوا شي شوګر به کې هم راشي
نو په کار ده چې څنګه ما مخکې ول تاسو ته وویل چې یاره هر یو کس خپل خوراک کې احتیاط وکړي او سهار یا مازدیګر ټایم کې 30 منټ 20 منټ کم از کم لږ ایکسرسایز کوي نو دې سره به دې ایکټیو وي او د سره به دته به شوګر هم ډېر نه کېږي کوي کنټرول به وي بلډ پریشر نه بم بچ وي کولیسټرول به هم کمیږي او د زړه مسله به ورته هم نه راځي زمونږ په انوایرمنټ کې بالخصوص په تحصیل درګې په عوامو کې به د زړونو بیماري په دې کې به کموالی څنګه راشي ډېر اهم سوال چې دا کموالی به څنګه راشي څنګه چې ما وویل چې یاره رسک فیکټرز دي چې دا رسک فیکټرز ماډیفای شي موږ ته هغې ته لایف سټایل چینجز وایو لکه څنګه یو کس ته شوګر دی د پکار ده چې هغه د شوګر د کنټرول ډېر خیال وساتي څنګه چې د شوګر د بلډ پریشر د کنټرول لپاره دوایانې ضروري وي همدغسې د دې انسان په خپل هم څه ذمه داری دي چې هغه ضروري دي چې دی په خوراک کې احتیاط کوي دی خپل ټایم دوایانې په ټایم باندې اخلي دی خپل ډاکټر سره ریګولرلی رابطه ساتي خپل شوګر چک کوي چې دا کنټرول شي دا په خپل باندې کم شي کم کسان چې سیګریټس کوي سپیشلی یو خبره زه اډ کول غواړم دې نه علاوه کم چې ینګ کسان دي څومره 20 او 30 ایج کې چې کم کسان ته مونږ ولیدل چې هارټ اټیک به ورته وشو موږ ورته انجیوګرافي کوله نو پای کې مین وجه چې کوم هغه سیګریټ سموکینګ و دا مین وجه وه کم چې خوراک ته کې احتیاط پکار دی او خپل دا کم چې ایکسرسایز دی دا ډېر زیات ضروري دی ورله سپیشلی ایکسرسایز د زړه د بیماریانو دپاره زیاتره چې دی ایکسرسایز دی ایکسرسایز او خوراک احتیاط دا ډېر زیات ضروري دی چې 30 منټ 20-30 منټ ډیلی دی ایکسرسایز کوي دا هر څه ټیک ټاک وي کنټرول به وي انشاءالله ډاکټر صاحب په آخره کې زمونږ د ملکنډ درګې کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړئ پیغام دا دی چې ستاسو د زړه نه زړه کې ستاسو بیماري نه وي تاسو د زړه ټیک وي تاسو به نور اکټیویټیز چې کوم وي هغه به ټیک وي تاسو به د خپل بچو خیال ساتي شئ تاسو به د خپل کور والا خیال ساتي شئ تاسو به د خپل معاشرې خیال ساتي شئ تاسو به د خپل ملک خیال ساتي شئ ستاسو صحتمند زړه ستاسو د صحتمند د کور د صحتمند معاشرې او د صحتمند ملک ضمانت دی نو پکار چې تاسو د خپل زړه خیال وساتي هغه به دې ساتلی کېږي چې دوی د خپل صحت د بیمارو خیال وساتي ګران اوریدونکو کتونکو تاسو د ډاکټر هدایت الله صاحب دغه خوږې خبرې واورېدې چې هغوی په ګل میډیکل سنټر کې یو کلینیک یو پرانسته کړی ده تاسو هم نن راتلی شئ د هغې ډاکټر صاحب سره په دغې حالاتو باندې ځان پویه کولی شئ زموږ په دې علاقه کې چې نورو خلکو ته د زړونو بیماریانې وي یا د هغوی په زړه کې شک او شبهې وي نو تاسو هم نن راتلی شئ د ډاکټر صاحب دغه کلینیک وزټ کوی شئ هغوی چې دی نو اتوار چې دی دلته په ګل میډیکل سنټر کې مین جی ټي روډ درګې ټي ایچ کیو هسپتال خوا کې د هغوی خپل کلینیک کوي او په نورو ورځو باندې چې دي هغوی پېښور کې کوي نو خپل ورور افتاب خان لاور کې د بل پروګرام پورې اجازت د الله په امان